هیڅ خندا مې د خلکو سره نشي جړوي مې هغه تللي خلک جړوي مې هغه تللي خلک. ګرانو محترم ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کوشش کوم چې ډېرې خبرې ونه کړم، خو یوه ګیله مې راوړې ده او هغه ګیله دا ده لکه څنګه چې تاسو ته پته ده شاعران د ټولنې ترجمانان دي او زمونږ ټولنه اوس فتنو کې مبتلا ده. نو پکار ده چې داسې شاعري وشي چې د ټولنې اصلاح پرې وشي او دا چې مخکې نه په فتنو کې ډوبه ده، غرقه ده، تباه ده، نو بیا دا نوع شاعران راځي او هغه فتنو ته د لا تازه کولو دپاره بیا داسې شاعري کوي. نو زمونږ حتمي ګیله راځي. ګیله مو داسې ده چې عوامو باندې هم غږ کوو چې ستاسې هم حق جوړیږي چې داسې خلکو مخه ونیسئ، د حکومت هم حق جوړیږي چې داسې خلکو مخه ونیسي، تر څو دغه مشترک مسؤلیت صحیح ادا کړی شو او هغه څه چې د الله له خوا په موږ باندې فرض شوي دي د هغې هم صحیح هغه حق ادا کړی شو. او سره د دې دا هم ښه کار دی چې د دوی مخه ونیسو. د دوی ظلم کوي په ځانونو باندې او د ظالم سره مرسته کول هم دا دی چې ته د هغه لاس ونیسي او د مظلوم سره هم مرسته کول دا دی چې ته د ظالم څخه خلاص کړي. نو زما مقصد دا دی چې داسې شاعري دې وشي لکه رحمان بابا چې قرآن او د حدیث سره په ټکر کې نه اوسي. نو دا یوه ګیله وه او په همدې هیله چې زړه په غوږونه اورېدل شوي او په همدې هیله چې اصلاح یې وشي او موږ او تاسې د دغې فتنو څخه خلاص شو. مهرباني دا در باندې هم اورم، راځئ په شریکه باندې اورو. مهرباني. ته چې ته دومره ښایسته یې، ستا به خدای څومره ښایسته وي، د غومبورې لاندې کنده دغه ځای څومره ښایسته وي. نن مې پام شو ستا په مخو تور پیکې څومره ښایسته وي، غټې سترګې غنم رنګ د سړی څومره ښایسته وي.